اکبر سادات په 1992 کال د پښتونخوا د دیر ولسوالۍ د ساداتو په کورنۍ کې د میا محمد خالق په کور کې سترګې دې پایي نړۍ ته غړولې دي. لیسانس سند یې په لوړ دیر کې له شیرینګل پوهنتون څخه په لوړو نمرو اخیستی او د ډاکټورا ادبي زده کړې د پاچا خان پوهنتون کې سرته رسولې دي. له فراغت وروسته د پښتونخوا په بېلابېلو لیسو کې د ادبیاتو ښوونکی پاتې شوی دی. نوموړی د شعر ترڅنګ لنډې کیسې هم لیکي چې یو شمېر یې په اخبارونو، مجلو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي چې د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخامخ شوي دي. بازاري صنم، مستي او نیستي، د زرګر لور، انسان او پیری، اشتهار، د دنیا آخري کال، لال او کلال، پاکستان ماما او یو شمېر نورې یې لیکلي لنډې کیسې دي. اکبر سعادت له یو شمېر ځوانو پښتنو شاعرانو ګیلهمن دی. دی وایي د ځوانو شاعرانو د کرکټرې نه زغمل د دې سبب شوي چې ځوانه شاعري د پیکه‌توب خواته روانه ده. ابراهیم صاحب زه چې ګورم نو د پښتو شاعري لږه پیکه شو ده. پیکه شو په دې ده چې نوازیده هلکان ورته مخې ته راغلي چې هغه میچې ورنه دي او شعر لیکي. د هغوی تنقید ته خپل غزل نظم نه مخکې کوي او شعر وړاندې کوي، کتاب چاپ کوي، غزل را مخې ته کوي. نو د دغې وجې نه شاعري چې ده نو لږه پیکه شو ده، ځکه چې په هغې کې مقصدیت کم دی، په هغې کې هغه میچورټي نشتی، په هغې کې هغه د قام د مسایلو د کشالو حل نشتی، په نظر نه راځي. او دا هم د ډاکټر اکبر سعادت د شعر یوه بیلګه ده په خپل غږ کې چې د پښتنو اوسمهالی حالت یې پکښې انځور کړی دی. د حالاتو ترجمانم خو وس نه یم، د حالاتو ترجمانم خو وس نه یم، زه په تا پسې روانم خو وس نه یم. ما ویل داسې تا ویل داسې وختو تیر شو، ما ویل داسې تا ویل داسې وختو تیر شو، زه په دې باندې پښیمانم خو وس نه یم. او چې ګودرو مازیګرو او دلبرو، چې ګودرو مازیګرو او دلبرو، مینه مینه وم جانانم خو وس نه یم. او چې جرګه وه او شمله وه او اجره وه، چې جرګه وه او شمله وه او اجره وه، زه تر هغه وخته افغانم خو وس نه یم. او زه چې ستا په پښو کې پروت وم جو بېشکه، زه چې ستا په پښو کې پروت وم جو بېشکه، زه یاقوت پارس مرجانم خو وس نه یم. او شعر دی پکې وایي تصویرونه او خیالونه او وهمونه، تصویرونه او خیالونه او وهمونه، زه ارمان ارمان ارمانم خو وس نه یم. او کلی کورو راشه درشه مینه وینه، کلی کورو راشه درشه مینه وینه، چرته زه هم کله انسانم خو وس نه یم. او میدانونه او سرحدونه او سنگرونه، میدانونه سرحدونه او سنگرونه، زه هم تندر هم بارانم خو وس نه یم. او آخري شعر دی وایي د اکبر بختور واړه عبادتوم، د اکبر بختور واړه عبادتوم، بل 5 وخته اذانم خو وس نه یم.